په مخ باندې دغه سپین داغونه د څه د وجې راځي؟ اکثر به تاسو اورېدلي وي چې کله هم ماشوم کې د وینې کموالی راشي دا پرې راځي، خو داسې نه ده، بلکې دا چې کله هم راځي نو زموږ په مخ په سرمن کې یو ماده پیدا کېږي کوم ته چې میلینین ویلی شي چې دا تور رنګ جوړوي. نو کله چې دا د انسان په دا سرمن کې کم جوړیږي نو دا پرې راځي. یو وجه یې دا ده. دویمه وجه دا ده چې کله د میر رڼا پرې ډېره لګېږي. درېیمه وجه یې دا ده چې کله اوبه کمې څکي. څلورمه وجه یې دا ده چې کله هم د سرمنې خشکي پرې راشي او سرمنې خشکه شي. او پنځمه وجه دا ده چې د چا سرمن ډېره حساس او نازکه وي نو دا سپین داغونه پرې راځي. اوس د دې په کور کې چې کوم علاج تاسو ورکولی شئ هغه دا دی چې خپل مخ په غوړ دا انسان ساتي چې دا داغونه ترې ختم شي. دویم دا که چېرې دا لمبېږي په صابون باندې کم چې کیمیکل وي پکې نو په دې کیمیکل صابون باندې دې مه لمبېږي او لمبېدو نه بعد دې خامخا په خپل سرمن باندې یو ملهم لګوي. او دې دپاره میډیکل چې کوم ټریټمنټ دی هایډروکارټیسون 1% استعمالولی شي د ډاکټر په مشورې سره 3 ورځې یا 5 ورځې یا ویسلین چې کوم دی هغه دې استعمالوي چې د دې سره دا داغونه ختمیږي. دې نه علاوه که چېرې ستاسو تپوس وي هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې لیکلی شئ، یا که چېرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کولی شئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ پاڼه ښکلولی شئ. شکریه.